د طالبانو لخوا تازه او بدې ګمارنې کابل کې د برېښنا شرکت لسګونه مدیران او د هغوی مرستیالان ګوښه شوي. دا چې طالبانو دغه کار ولې کړی دی د پوره راپور لپاره ویډیو را سره وګورئ. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به ویډیو را سره تر پای وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. کابل کې د برېښنا شرکت لسګونه مدیران او د هغوی مرستیالان ګوښه شوي دي. تان سه شنبه د برېښنا شرکت ځینو سرچینو ویلي چې طالبانو د دغه شرکت لسګونه سیمه ییز مدیران او د هغوی مرستیالان له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې تر ډېره دوی ته منسوب کسان ګمارلي دي. د برېښنا شرکت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کار یې د چارو د ښه والي په موخه کړی. برېښنا شرکت وایي چې نوی ټاکل شوي کسان دنده لري چې د برېښنا له غلا څخه مخنیوی، د برېښنا ضایعاتو کموالی، د عوایدو راټولولو او له پیرودونکو سره د غوره چلند ته په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. په وروستیو کې له مختلفو مسلکي ادارو څخه د ورته بدلونونو خبرونه ورکول کېږي او طالبان د غیر طالبانو په تصفیې تورنېږي. طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې له سیاسي بستونو پرته د ادارو په تشکیلاتو کې غرض نه لري، خو اوس ویل کېږي چې په ډېرو ادارو کې له عادي مسلکي بنسټونو څخه د جمهوري نظام منسوبین ګوښه کړي او پر ځای یې طالب منسوبین ګمارلي. دوستانو تاسو ته دې په اړه څه فکر کوئ؟ خپل نظرونه سره کمنټ کړئ.